نه مصر کې یو وخت یو میټینګ وشو، څو وخت کې د دهریت زور شروع شو. دهریان دا خلک دي چې د الله د وجود نه منکر دي، دی وای دا کائنات خود به خود چلیږي، د دې چلون کې څوک نشته. څو وخت کې د امام ابو حنیفه رحم الله د دې سره ډېر لوی لوی مناظرې هم شوې دي. یو ځل یو مناظره په دې خبره باندې مناقض شو، د دې يهودو د دې خلکو داوا چیرې دا ټول نظام په خپل باندې چلیږي، د دې دهریانو داوا دار چې دا ټول نظام په خپل چلیږي، چلون کې هیڅ څوک نشته. مناظره کې خو دې شو. امام اعظم ابو حنیفه رحم الله په سباله باندې د خپل ټیم نه ناوخت راغی، ټول مسلمانان هم راجم دي او هغه دهریان هم راجم دي. امام اعظم رحم الله ناوخت راغی، هغه يهود پادری ورته وایي دهری وای ګوره تر مسلمانانو یو لوی امام دومره مسلمانان پتا باندې دومره فخر کې او تنا وخت رالی، ټیم ته وګوره د څه ټیم رالی، د وعده خلاف ورزي کې. امام صاحب رحم الله خو ډېر زیات خيار سره او ذهین سره دته وای لاول زمانه تاسو کو چې ما ولې نا وخت کو نا وخت ولې رالم، هغه ته تاسو کې ولې نا وخت رالی حضرت ول کله چې راوتم باران شوه او سیلاب راوته و ته انتظام درغختو نشته کشته نه وا کول نه وا ما وی چې څه وکم نو ول هغه ته تاسو کې خبیا دي څه وکړه دیم تفتیش کې شو تجسس کې شو ول بیا هم څه وکړه ول ناسا په یو ونه را ماته شو پخپل باندې ارا شو بیا پخپل باندې راغې نه کشته جوړه شو او پخپل زما خواله رااله زب کې کېناستم او د دریاب دی بلې غاړې ته سره واړولم. هغه دهری ته تاسو کې پخپل ونه را ماته شو پخپل اراره شو او پخپل دی به کشته جوړه شو ستا خواله رااله او تیرا واړولې دا خو عقل نه مني سره دا څنګه پخپل درته وشو. امام صاحب رحم الله ته تاسو کې دا نه مني دا یو کشته دی ورته نه دا نه منم. نو امام صاحب رحم الله جواب ورکړي بیوقوف چې دا نه مني یو کشته لپاره دا نه مني چې دا پخپل جوړه شو پخپل رااله او پخپل باندې وچلې دا نو دا دومره لوی نظام او لوی کائنات په باره کې بیا خپل څنګه مني چې دا پخپل جوړ شو او پخپل چلیږي څوک چلون کې او جوړون کې ردی نشته. دغه وخت کې دغه دهریان چې راغلي د پلاس باندې اسلام راوړي مسلمانېږي